ښځې په کومو کارونو باندې ډېرې زیاتې خوشحالیږي او د سړي نه ځان قربانوي. نن ډېر اهم معلومات تاسو سره شریکوم. تاسو ته معلومه ده په دې چینل موږ تاسو ته تازه ترین خبرونه او همدغسې د روزمره ژوند باره کې معلومات درکوو. نو که تر اوسه تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. امید لرم چې ستاسو به زموږ ویډیوګانې خوښې شي. دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده ښځه او خاوند یعنې داسې یو جوړه ده چې د دوی د یو بل نه هېڅ څه هم پټ نه وي. خو ځینې وخت د دواړو په منځ کې داسې څه نفرتونه پیدا کېدلی شي چې د دغه نفرتونو په بنیاد باندې بیا د دوی د یو بل نه کرکه کېږي. نو دغه کرکې ختمولو دپاره درې داسې لارې تاسو سره شریکوم چې دغه سره به ستاسو ژوند بدل شي. نو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. په دې کې لومړی کوم ضروري خبره چې د هغه صبر دی. نن سبا په زیاتو پښتنو کې صبر نشته او د صبر ماده د هر چا کمزوري ده. که ښځه یو خبره کوي نو خاوند یې صبر نه کوي او که خاوند یو خبره کوي نو ښځه صبر نه کوي. د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې که خاوند خپلې ښځې ته په ځینې نیم خبره باندې صبر وکړي نو کور به د خوشحالو ډک شي او کور به لکه د جنت مثال ولري. دویمه خبره دا چې کله کله دې خاوند خپلې مېرمنې ته تحفه راوړي. تحفه داسې نه چې ګینې د زرګونو یا د لکونو روپو دي وي بلکې یو ګلاب یا یو بسکټ یا یو کیک هم کیدلی شي او ورته دې ووایي چې دا مې تا ته تحفه راوړې ته په ما باندې ډېره زیاته ګرانه یې. نو په دې کار سره هم ښځه ډېره زیاته خوشحالیږي او ښکاره خبره ده چې کله ستاسو مېرمن یا ستاسو ښځه خوشحاله وي نو ستاسو کور به د جنت غوندې وي. او دریم او اخري خبره دا چې خپلې مېرمنې ته وخت ورکوي. ځینې کسان خپلې ښځې ته وخت نه ورکوي. نو دغه وخت نه ورکول بیا داسې یو شدت اختیار کړي چې په منځ کې نفرتونه زیاتېږي او ښځه دا فکر کوي چې ګینې زما خاوند بهر چېرته پردو ښځو سره ګپې شپې لګوي نو په دې وجه باندې ما ته وخت نه راکوي. نو د دغه شکونو لرې کولو دپاره هم پکار ده چې خپلې مېرمنې ته تاسو وخت ورکوئ. نو دا هغه معلومات چې په دې سره تاسو خپل کور جنت غوندې جوړولی شئ او ستاسو ترمنځ به هر وخت مینه محبت او سکون جوړ وي. له همدغسې نور تازه ترین معلوماتو او ښایسته ویډیوګانو لپاره موږ دا چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو لپاره موږ هر وخت همدغسې په زړه پورې معلومات راوړو چې تاسو د دغسې معلوماتو نه خبر وساتو. ډېره ډېره مننه مو کوم. خوشحاله اوسئ.